رسول الله مبارک فرمایي وي مونځ د جمع سره کوي، د جمع سره د جمع سره د مانځه ثواب 20 درجې دی. څونه لکه 20 درجې. او چې یو سړی ځان له مونځ کې د جمع سره اونکي نو د هغه دپاره 1 درجه ثواب دی. او په قبلېدو کې شک دی چې آیا قبول وشي که به قبول نشي. او د جمع مونځ الله قبلی. د دې جمع د دې مونځ یو مثال به درته زویم، دا چې څنګه پښتانه چا پسې په جرګه لاړ شي نو جرګه بیا مني که نه، دقه شان دا جمع دا مونځ دا یو جرګه د الله ته یو منت دی چې خدای د ستا د عبادت هم وکړو، د عبادت اوس قبول کړي. د جمع مونځ الله بېشکه بېشبې قبلی. او د ځان له مونځ د دې 1 درجه ثواب دی، 1 درجه. او د بخاري شریف حدیث دی، په حواله د بخاري شریف کې په مشکات شریف کې دا حدیث راغلی دی. د دوانو جهانو سردار فرمان دی، رسول الله مبارک وی وره غوږ شه دی حدیث ته. که دا حدیث موږ د زړه په غوږونو واورېدو، په دې غوږونو نه د زړه نه م که واورېدو که نه د زړه نه، او عمل هم پې وکړو که نه د زړه نه م واورېدو، نو څوک به هم د جمع مونځ پرې نږدي. ګورې ښه په مشکات شریف کې دی او د بخاري شریف حواله ده پې. د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی، ویله چې کم کس په کور کې مونځ کوي او د جمع دپاره جومات ته نه ځي، په کور کې مونځ کوي. کور کې به څوک مونځ کوي؟ زنانه به مونځ کوي، سړي په کور کې مونځ نه کوي. و چې کم سړی فرض مونځ چې دی دا به کور کې کوي، جومات ته نه ځي. د دوانو جهانو سردار فرمان دی، ویل وی زړه مې غواړي چې زه خشاک راجمع کړم او د مدینې خلکو ته ویم چې دا خشاک راجمع کې، او چې کم سړی په کور کې مونځ کوي رسول الله مبارک وی چې مونږ ورشو چې د هغه دا کور وسیزو، کور ورلسلی ورله وسیزو. دا مشکات شریف کې دا حدیث مبارک دی. ګوره رسول الله مبارک څومره مهربانه په امت، څومره مهربانه، څومره شفیق پیغمبر، لیکن رسول الله مبارک د هغې سړي په باره کې څومره سخته وینا کړې ده چې د دوانو جهانو سردار وی چې زه ورشم خشاک راجمع کم او دا کور ورله وسیزم. بیا په بل حدیث کې بل داسې الفاظ راغلي دي ورسره، وی چې دا زه منع شوم چې یاره د دې دا کورونه ونه سیزم، د دې وجې نه چې د دې په کورونو کې به ماشومان وي، زنانه به وي، بوډاګان به وي، بیماران به وي، نو وي د دې وجې نه زه څه دی دا کورونه نه سیزم. لیکن رسول الله مبارک څه وي چې زه ورشم چې دا کورونه ورله وسیزم. دا ولې چې دوی په کور کې مونځ کوي. او تاسو به اورېدلي په فضایلو کې، ما درته مخکې جمعه کې ویلو چې رسول الله مبارک فرمان دی چې کم سړی د مانځه دپاره د جمع دپاره را روان شو چې یاره زه څه دی جمع له ځم، نو چې دی کم قدم اخلي د جومات ته د تلو دپاره، رسول الله مبارک وایي چې په دې یو قدم یې څه دي ګناه معاف کېږي. تاسو راغلی یو قدم ګناه معاف کېږي، ګناه معاف کېږي. موږ ټول ګناهګار یو، خطاکار یو، خدای دې ګناه معاف کړي. نو ګورئ چې دا مونځ دا فرض دی، فرض دی، نو د دې